سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سرور یم او تاسو ته د مایکروسافټ ورډ لسم درس وړاندې کوم. نو رابسو مایکروسافټ ورډ به خلاص کوم. مخکې له مایکروسافټ ورډ نه به موږ تاسې ورسو د موږ چینل به وګورو او له تاسو ټولو لیدونکو نه هیله کوم چې زموږ چینل ته ورسئ او سبسکرایب کړئ، دا سور بټن وکلیکئ او په څنګ کې د زنګولې بټن هم ورسره آل وټاکئ تر څو څنګه چې په زنګ وهلو باندې معلوم سي. نو دا ویډیوګانې ټولې موږ دلته پکې اچولې دي چې د زده کړې هم دي، نورې معلوماتي ویډیوګانې هم شته، قسمه قسمه ویډیوګانې لرو. تاسو کولی شئ دا ویډیوګانې وګورئ او کومنټ وکړئ، لایک ورکړئ، خو تر ټولو مهمه خبره چې سبسکرایب هم هیر نشي. نو اوس به راسو او مایکروسافټ ورډ به خلاص کوم. ښه، یو سپینه صفحه خلاصوم. نهم درس موږ تر پکچر پورې ویلی و، اوس به راځو آنلاین پکچرز. نو دلته خو د کمپیوټر علامت هم ورسره ده او دا د دنیا یا د انټرنیټ علامت ورسره د آنلاین پکچر. نو که موږ غواړو له انټرنیټ ډاونلوډ کړو، په هغه صورت کې به دا وکلیکوو. نو کله کې تاسو انټرنیټ وصل نه وي، دغه سرچ یا مهرباني وکړئ صبر وکړئ، دغه مخ ته نه راځي. خو اوس د ما انټرنیټ وصل ده او دغه راغی یو د اکسو یو مشهوره ویب سایټ همدغه ده او دلته موږ کولی شو څنګه کړو، د خپلې خوښې د عکس نوم ورته ولیکو او موږ ته به یې جستجو کړي او ډاونلوډ یې کړو. او که په اونې درایو کې موږ اچولي وي هم په دې رقم یې دلته راوستی سو او په ورډ کې کارولی سو. بل موږ لرو شیپونه لرو، دا هم تقریبا لکه د عکس داسې کارونه ورباندې کېږي. خو زه دلته راځم یو شیپ ټاکم، مثلا دا شیپ دلته یې رسم کوم په خپل طبیعت باندې وړ غټ او په هر اندازه باندې. نو کله مې چې رسم که موږ ته بیا یو منیو لکه د پکچرز یو هماسې خاص منیو موږ ته خلاصیږي. په دې منیو کې موږ کولی شو له دې ځایه چې شیپونه بدل کړو، که غواړو دا په بل شیپ کې واړو، هر یو څه وکلیکو ورته، نو په هغو شیپ کې به څنګه شي. ښه، بخښنه غواړم چې په دې ځای کې موږ کولی شو بیا هم یو وټاکو او ځان ته یې رسم کړو، هغسې په دې باندې کلیک وکړو او واړو هغه بیا وایو انشاءالله په راتلونکي کې. نو دوه شیپونه موږ څنګه کړل، رسم کړل. وروسته له هغه راځو دا منیو کې ایډیټ لرو، ایډیټ د شیپو لرو، صحیح ده. نو دغه ده. نو دلته ایډیټ د شیپو چې دا مثلا دا کوم چې ما سلیکټ کړی ده، دا څنګه کوم ایډیټ کوم، دې سټایل ته ګورو د زړه په رقم باندې موږ ته چینج شو. په دې رقم لږ به یې د زړه په رقم جوړ کړو تر څو دا زړه بدرنګ معلوم نه شي. نو رابسو بیا چینج او داسې په هر ډول باندې ایډیټ پوینټس. نو دا که وکلیکو دلته څنګه کولی شو مختلف تغییرات موږ پکې راوستلی شو. هر رقم نقاشي چې وغواړئ ګوره، هره خوا یې چې وړل کېږي او په هره خوا باندې په دې رقم نو هر رقم رسم چې موږ ته جوړوو، هر رقم لوګو ته جوړوو، نو هغه کار موږ څنګه کولی شو ورباندې کولی شو. ګوره دا خو د دې کار څه. نو اوس بیا راځو دا که کله انټر کړو بیا سلیکټ سي او وروسته له هغو نه بیا راسو دلته دا به موږ ته څنګه ایډیټ فونټ به موږ ته بیا څنګه سوی وي، روښانه وي. نو بیا زه نه غواړم ورسم. وروسته له هغو دلته لرو شیپ.
نو کله چې به دا سلیکټ کړه او راځم دلته سټایلونه ته اضافه کوم. ګوره مختلف سټایلونه لرو. ما دې سټایل ته چینج کړم. بیا راځم مثلا دا سټایل غواړم یا دا نور زیاتره سټایلونه هم موږ لرو په دې رقم کې په دې تازه رنګ. ګوره دا سټایلونه ټول موږ لرو. نو هر سټایل چې موږ زړه وغواړي هماغه سټایل ته چینجولی سو. او بل لرو شیف فیل. نو دا رنګ چې ده موږ د مابیني رنګ یې څنګه کولی شو بدلولی شو په دې ټولو رقمو باندې. که چېرته ورته ووایو چې نو فیل نو یو مخ به یې رنګ ورک کړي، رنګ به یې نه وي که نه. او که موري فیل کلرس دا وټاکو موږ دلته کولی شو کوم رنګ چې انتخاب کړو وټاکو. دا رنګ ما ټاکلی غواړم لږې تور چاک کړم په دې رقم او ورباندې اوکې وکړم، هغه رنګ به واخلي. بل موږ لرو پکچر. نو که غواړو چې یو عکس که چېرې انټرنیټ نه اخلو دلته به صبر وکړو، او که کمپیوټر نه اخلو د دې ځای به اوکې کړو تر څو موږ ته په کمپیوټر کې راخلاص شي. زه ورځم دغه د ماهي غوښه را اخلم مابین ته. ګوره کوم شکلک چې موږ جوړ کړی د هغو مابین د دې رنګ په ځای د عکس راغی. بیا ورځم بل شی لرو دا به کنټرول زیډ کوم. بیا ورځو بل دغه سټایلونه لرو ګریډینټ. ګریډینټ دا معنا ورکوي یعنې دوه رنګه یو ځای سوي. ګوره دلته څو رنګه یو ځای سوي دي، دې کې دوه رنګه یو ځای سوي، دلته هم داسې او دلته نور جوړوی شو ورته. خو زه اوس دا ورته ټاکم بیا هم دوه رنګه شه. او بیا راځو ټکسچر. په دغو کې هم موږ ځینې شکلکونه لرو په دې رقم باندې. هر یو موږ څنګه کولی شو ورته ټاکلی شو. غواړم دا وټاکم. ښه دا د مابین رنګونه او هغه عکس او د شکلکونه شو. بل شیف اټلاین. اټلاین همیش دغه د څنګ لاین ته وایي. که دلته اوس موږ یو خط پام دی ده رنګونه یې بدلیږي را بدلیږي. که اوس موږ ورته دغه رنګ وټاکو همهغه رنګ به واخلي. بیا ورځو نو اټلاین که ورته ووایو اصلا هېڅ نه لري، که موري نو رنګونه به دې ځای ورته جوړ کړو. او که غواړو دا لږ ډبل کړو ورته تر څو ښه معلوم شي په دغه اندازه کې دا رقم به شي. او وروسته له هغو کې داسې خال خال کړو. دا ټول بیا سټایلونه دي د بارډر داسې به شي. بیا راځم نو دا علامې به ورباندې اضافه کړي. ګوره د کوم ځای شروع شوی په کومه خوا تللی څنګه هغه علامې موږ دلته لرو لکه اوس چې موږ ته هلته ښکاروي. ښه دا هم خلاص و. بل شیف افیکټس لرو. دلته بیا هم موږ لرو شیفونه په دې رقم باندې. ګورو شیفونه قسمه قسمه شیفونه موږ لرو. دلته سوري ورکېږي، دلته په دې رقم تغیرات پکې راځي. دا ټول شیفونه دي، هر یو ځان ځان ته وګورئ. دا په رنګو کې شیفونه ورکوي. سوری رنګ ده، دا خود سوری چې ده دا رنګ ده یعنې له رنګونو جوړ ده. دا ټول مختلف سټایلونه ورکولی شو. دا په دې رقم باندې ښه ښه سټایلونه دي. اوکې کوم. وروسته له هغه راځو دلته موږ څه شی ورکوو. موږ
موږ دلته کوم لیکنه کړې وي هغو ته هم یو تعداد سټایلونه ورکولی شو. مثلا راځم دلته لیکنه کوم. دا لیکنه مې وکړه، دلته اوکې کوو، ورځو پر مټ ده او ښه نه بخښنه غواړم. نو کله که موږ تاسې وغواړو د دې شکلک یا د یو عکس په سر باندې موږ څه شی ولرو؟ نوشته ولرو. خو که اوس زه که ماوس راولم نوشته چیرې کولی شو؟ خاص بیرون له شکلکه یې کولی شو. پام دې ده دې رقم که انټر ووایو دې رقم نوشته به چیرې ځي؟ مثلا دې لاندې ولاړه. یا کوم ځای باندې چې موږ غواړو نوشته پرې اوسي هلته یې نشو کوی. نو شکلک به وټاکو او را به سو پر مټ ته. دغه ټکسټ بوکس چې ده دغه ټکسټ باکس دا کولی شو موږ د عکس برسېره د دغو شکلکو برسېره باندې هر ځای چې وغواړو په دې رقم باندې رسم کړو او بیا ورته ووایو نو موږ څنګه کله خپله نوشته م دلته وکړه. وروسته له هغو چې دا نوشته موږ وکړه دلته کولی شو دا وټاکو او دلته راسو سلیکټ سي او وروسته له دا شکلکونه را خلاص کړو. په هر ډیزاین په هره زه اوس دا ټاکم چې تاسې خوښه وي موږ کې کولی شئ. او وروسته له هغه دا په هر ځای کې پام ونیسئ ډېر مهم ده. او د عکس برسېره په شکلک برسېره دلته موږ کولی شو تاو یې کړو تغییر یې کړو هر خواته مو چې زړه وغواړي هغه ځای کې تنظیم کړو. نو وروسته له هغو راځو څنګه کوو د دغو نوشتې رنګونه موږ څنګه کولی شو دلته بدلولی شو، مختلف رنګونه ورکولی شو. دلته یې هم رنګونه ورکولی شو. ښه داسې دا د نوشتې رنګ څه مثلا تور مې وټاکه او داسې د بارډر دا بارډر چې کوم ده دغو ته رنګ ورکوي. خو اوس دلته موږ سټایل ورکړی ده د دې جهته سم نه معلومیږي راته سټایل یې سوی ده. که دا وټاکو ورته او بیا دلته راسو رنګ هم دا وي اوس موږ ته معلومیږي په دې رقم باندې. داسې غواړم نری شي ده او همداسې د بیا څه شی دی شکلکونه دي په هر قسم کې که موږ وغواړو دلته څه کولی شو هغه شکلک ورکولی شو. دلته به لږ غټ کړو دې ډول باندې. نو دا تاسو کولی شئ ورونو په هر ځای کې استفاده او استعمال کوئ. نو دلته که موږ تاسې کله وغواړو چې دا بارډر بیخي ورک شي ویې نه لري نو هغه وخت کې موږ راتلی شو دلته په څه شي کلیک کوو په دې باندې نو آوټلاین ونه لري. او دلته که هم موږ څه ورته ووایو که نو ورته ووایو په دې قسم به راسي او که ورته ووایو نوشته خط دې وي نو بیا به په دې قسم باندې راسي. او له هغه وروسته دا کوم بارډر چې ده که دغه هم موږ تغییروو یا یې ورکوو موږ کولی شو دلته راسو
ښه نو وروسته له هغه موږ راځو بل لرو موږ که چېرته دا وټاکو او ډایرکشن دې خط څه وي موږ ته وټاکي. درته هم داسې ولیکه که دا موږ داسې کش کړو په دې رقم بسې او که ورته ووایي بیا ډایرکشن ته له دې خوا یې ولیکه داسې به ولیکي. که بیا ورته ووایي بېرته خپل حالت ته واړوه نو دې حالت ته به یې موږ ته واړوي دې رقم. او بل ایلیجن لرو ایلیجن یو ایلیجن موږ مخکې په هوم کې هم درلوده چې هغه په افقي طرف باندې هاخوا داخوا ونویشتولې او داسې ده په عمودي طرف باندې ولې. نو که دلته موږ هر څه ورته وټاکو نویشته په هغه خوا باندې څنګه کوي ځي. او بل کرایټ لینک موږ به دلته لینک لرو. لینک کې کوم وخت کې ګټه اخیستی سو. ښه دوستانو نو که موږ چېرته چې ولرو دوه دانې سټایلونه ولرو شیپونه ولرو او غواړو دا دواړه څنګه کړو لینک کړو نو کله چې دا یو کې موږ نوشته کوو او هغه ډک سي اتومات بل ته واوړي نو دا به څنګه کوو رابسو یو وخت به ټکسټ دواړه شپلکونو کې فعال کړو د دې ځای نه اوس کوم فعال ده چې کله نه وي فعال نو ټکسټ دو ځای فعال کړو. نو ورځو دا سلیکټ کوم بیا ورته وایم کرایټ لینک راته جوړ کړه له کوم سره له دې سره له دې سره دواړه سلیکټ شو. نو کله چې زه اوس غواړم په دې کې نوشته وکړم او نوشته مې اضافه سي اتومات به راځي چیرې دوهمې خانې ته ګوره اتومات راغله په دې کې شروع وکړه. نو دا سو کرایټ لینک په ټکزټ کې په لیکنه کې موږ تاسو څه کوئ چې بیا دا سلیکټ کړو دواړه به سلیکټ سي او دواړه به پاک سي. که بیرته چیرې غواړو لینک یې لرې کړو بیرته به دا ووایو لینک یې لرې سه بیا وکې کوو ورځو فورمټ ته فورمټ کې پوزیشن لرو او دا کوم شان سي دا هم ټول په عکس کې ویلي دي موږ له پوزیشنه هغه دا ټول موږ پرون په عکس کې وویله او دا ټول هماغه کارونه کوي. که چېرته دا شکلکونه یو بل پر سیره وي نو موږ کولی سو شاومخ ته یې بوځو همدلته ورته وایو یو یو مخ ته راغله مخ ته راغی ورته وایو یو یو شاته مخ ته بوځه په دې رقم باندې موږ څنګه کولی سو ګوره شاومخ ته یې ولې ایلیجن یې روټیټ یې همدغه سایزونه دي کاتفور دا ټول بس موږ تاسو ویلي دي. نو دا درس تر دې ځایه بس ده او لطفا د موږ د چینل سبسکرایب هم هیر نسي د موږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې وګورئ البته آموزشي او ښه معلوماتي ویډیوګانې موږ لرو زموږ ټولې ویډیوګانې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ کومنټونه راته وکړئ په لوی څښتن تعالی سپارم د خدای په امان.